بسم الله الرحمن الرحیم. دا د ورېښمین تنګي سړک دی چې د کابل او جلال آباد په لاره کې پرته ده. دې ته د ورېښمین تنګی ویلی شي او په دې کې عمومي لاره ده چې د سروبي ولسوالۍ نه شروع کېږي او د مشلې د لغمان د مشلې پورې تقریبا 12-14 کیلومتره تنګی دی. دا سړک ډېر تاریخي اهمیت لري. پخوا به د چین او د اروپا په منځ کې د ورېښمو تجارت کېده او دغه تجارتي کاروانونه په همدې لار تېرېدله. همدې وجې نه دې ته د ورېښمو تنګی ویلی شي، تنګي ابریشم. اروپایان به د مدیترانې سمندر نه ترکیه او ایران او بیا هرات، قندهار، غزني، کابل او بیا د کابل نه د لاتابند په لاره به سروبي ته ښکته کېدل او بیا د سروبي نه په دې تنګی او دې تنګی نه به جلال آباد و خیبر دره او پېښور او بیا شارای قراقرم چین ته به مالونه انتقالول. اوس هم دا تنګی ډېر مهم او ستراتیژیک موقعیت لري چې د هېواد مشرقي ولایتونه لغمان، ننګرهار، کونړ، غازي اباد، نورستان د مرکزي او شمالي ولایتونو سره نښلوي. د سړک سره په څنګ کې د کابل دریاب بهیږي چې د پنجشیر، کابل، لوګر او د کاپیسا اوبه ټول سره یو ځای کېږي او د سړک سره یو ځای جلال آباد طرف ته بهیږي. په دې اوبه باندې تقریبا 4 ډیمونه جوړ شوي دي، 4 بندونه دي اوبه. اول د ماهیپر بند چې په 1344 کال کې د ظاهرشاه په وخت کې ودان شوی دی او د کابل نه چې څومره اوبه راځي هلته د ماهیپر په بند کې برېښنا جوړوي. دوم بند هغه د نغلو بند دی چې د پنجشیر او د کاپیسا اوبه او د کابل اوبه هلته جمع کېږي او هلته بیا برق تولیدوي. او دریم بند چې کومه ده هغه سروبي ولسوالۍ سره ده چې هلته اوبه ډنډېږي او بیا د ورېښمین تنګي سره لاندې هلته برېښنا 21 میګا واټه تر 9 میګا واټه د 9 میګا واټ نه تر 21 میګا واټه پورې برق جوړوي. او څلورم بند په دې اوبه چې جوړ شوی هغه د جلال آباد ښار سره نږدې درنټې سره ده چې هغه هم ښه کافي بجلي جوړوي او برق جوړوي، تولیدوي. او دا ډېر تاریخي لاره ده او یو مشکل دا دی چې څومره چې پکار ده چې سړک سورور وي هغومره نه دی. باید دغه سورور سړک وي ځکه چې د معلومه هم په دې پوهېږي د پاکستان نه څومره واردات کېږي په همدې لاره مرکزي ولایتونو ته ځي. همدا رقم د کابل او شاوخوا علاقونه چې میوه او سبزیجات پاکستان ته نقلېږي په همدې لاره ځي. کار دا ده چې دا ښه سورور وي. د لارې د کموالي د وجې نه حوادث هم پکې زیات کېږي. السلام علیکم. شورت تکبیرونو آزاد ولس وطن دی حسین غاړې ورکې اوسي دلته مات هر یرغلګر دی دلته کور د یرغلونو دلته کور د استقلال دی غلامي اوسېدی نشي دلته نه پرېږدي په غاړه هېڅوک کور د یرغلونو
دلته زار کلی ځوانۍ دي په ایمان ځکه ودان دی دا مو ګل افغانستان دی دا مکتب د ازادۍ دی دا ټاټوبی د ایمان دی دا مو ګل افغانستان دی دا مو ګل افغانستان دی دلته لوړ د دین بیرغ دی دلته ژوند په شریعت دی دلته رب د بندګي ده دلته مینه اخوت دی دلته کار د سړیتوب دی د وحشت ځالې شوې ړنګې دلته زړونو کې راغلی له ایمان سره الفت دی دلته ټول سره یو لاس دی د دې ستر ولس قومونه دلته جوړ ترې د افغان په نوم یو ستر مومن ملت دی دلته هر څه د اسلام دی دلته نه پرېږدو بل فکر دلته ورک نور له دې خاورې د پردیو شیطنت دی له پردیو بای ساتو د موږ ښکلی ګلستان دی دا مو ګل افغانستان دی دا مکتب د ازادۍ دی دا ټاټوبی د ایمان دی دا مو ګل افغانستان دی دا مو ګل افغانستان دی دلته مست څپان سیندونه خوږه خاوره مو سیراب شي ګلالي مو زلمکې دی که په لاس کې کتاب شي یو ریښتونی بدلون راشي او هر څه یې بیرته خپل شي د پردیو له تاثیره یې آزاد فکر نصاب شي مدرسه مکتب مو یو شي او پرې جوړ یو ستر لښکر شي پوهنتون بیرته راخپل شي او راویښ منبر محراب شي د جلال په فکر پوه شي